اوس یې دستي سموم. بیخي سمه. ای ډیلې یو څه ډیزل ور واچوه. خو دا اوس مې ټانکۍ د ډیزلو ور ډاکه کړه. بیا خو نو ستونزه نشته، اوس یې دستي جوړوم. ای ډیلې تو خو دا پیچکش راکړه. ژر یې ورکړه ژر یې ورکړه. ژر یې ورکړه ژر یې ورکړه. اوس یې سموم. سمه ده. چې ستونزه یې څه ده؟ ما ته خو نه رامعلومېږي. ای ګرده لنډو شکه که دا چالانه سو عبدالله سوې نو خورین به دې کي اخواته څه اخواته څه ایسته که چې ولې نه چالانېږي. شکر دی خدای چې چالان سو. چیرې ځئ ادرس وایاست ادرس وایاست. مه راځئ اخواته سئ اخواته سئ راکښته سه غیرته راکښته سه راکښته سه رزیله راکښته سه راکښته سه. ما خو مه پسې اخه چې یو لاره نږدې نه سئ سمه ده. ټوله پر پښو درځئ یوازې زه پکښې کښېنم. درځه ولې بند سو؟ ځه شکر دی چالانه سو. درځه او وایي چې زه راپورته سم نو ته بند ولیکې. دا دې د کومه ځایه راوستی؟ ای چې د ته راپورته سې نو دی بند سي. ناسي کښته سه لاندې کښته سه کښته سه. اوس یې دستي در سمومه. سمه ده پام کوه. اوس یې دستي سمومه. اوس په پوه شومه چې ستونزه یې څه ده. په انجن کې شاټي لري. ای لوټکره د ماشین خلاصولو پانه راکړه. واخه الله وي خدای دا اوس څه په وسو اخواته څه. اوه یاره زه څنګه تک توس ومه. او وایي ته چې دلته رالې نو کله سپین وې. دا اوس څه په وسو؟ او وایي هېڅ نه دي په سوي ګیربکس یې مات شو. اوس یې دستي در سمومه. اوس یې در سمومه د څه وخت راهیسې وایه چې اوس یې در سمومه. څه وخت یې سمه د ګرګردن درې نوم دی اورېدلی. او وایي هغه کیسه بیا زه وروسته ورته کومه. اوس موږ څه کار وکړه. کومه کیسه ده؟ زه اوس په پوه شومه چې د دا اصلي ستونزه څه شي ده. څه دی؟ دا ټوله ګیربکس رایستل غواړي. ګیربکس؟ دا خو ډېر وخت غواړي. نو د بلدوزر زه پر خپل سټي اوسم. بلدوزر مې رااخیستی دی باران دی ورو باره. چپ سه وایه څه په کوو؟ او وایي مستري راوغواړي چې ټوله ګیربکس یې راخلاص کړي. دی چې څه وایي هغسې وکړي. سمه ده. ګوره د ویلډینګ ماشین هم در سره راوړه. دلته یو څو ځای په ویلډینګ وو. ورور جانه وا چار څه وایي بیا کوي. بل شی غواړې؟ 4-5 ګیلاسه چای او کیک هم راوړه.